سلامونه جوړ په خیر هیله د ښه بایست دا سروژری چې په ځان پسې دا ډبرې موږ معنا دا ځان له جنیاتو له آفتونو له مشکلاتو څخه ژغوري نعوذ بالله دا ډبره بیا د ده ساتنه کوي دی بیا ساتي او دا سروژری دا زموږ ته ملګری عبدالوهاب اخلاقي صاحب دې ژر راپرېښوده په هر حال دا کسان وایي زموږ نیکه و زموږ پلار و پیر و داسې پر دیوال لاړی مکې ته یې ځان ورسوي د ماښام لمونځ هلته کوي سل نور مسایل هغه مال د خلکو په دې نه و خبر چې د سعودي عربو د افغانستان ترمنځ د وخت توپیر د 1.5 ساعت که په افغانستان کې 6:30 بجې د مازدیګر لمونځ کېږي په سعودي عرب کې به هلته وخت څو وي 1.5 ساعت فرق دی که دلته پر 7 بجې د مازدیګر لمونځ کېږي هلته به وخت څو وي 1.5 ساعت د سعودي عربو د افغانستان فرق دی یعنی افغانستان تر سعودي عرب 1.5 ساعت مخکې دی سعودي عرب د افغانستان په غرب خواته پروت دی لویدیځ طرف ته پروت دی موږ له دوی څخه 1.5 ساعت مخکې یو ښه ده چې د مازدیګر لمونځ دلته کېږي او دی سعودي عرب ته ځي ځان رسوي نو خو هلته بېرته مازدیګر دی یا له مازدیګر داخل سوی نه دی او که وایه چې دا د دوی کرامت دوی داسې کرار رسي یعنی په 3 ساعته کې رسي بیا چې هلته د ماښام اذان کېږي بیا دوی ورسېږي دا بیا بله مسله ده دا مریدان و اولادونه دې موږ په دې موضوعاتو باندې بیا خبر کړي دا یو خبره ده دویم دا دیوال دا دونه دیوالونه چې له افغانستان څخه ولاړله بره بیا هغه دیوالونه چیرې دي اوس همالته په مکه شریف کې پرېښول همالته دي اوس که بیرته خپل ځای ته راغلي دي که راغلي هغه کم دیوال و دا خو دې موږ ته وښیي چې موږ یې ووینو موږ ورسو ځان په دا دیوال پسې وموږو چې پیسو برکت ترلاسه کړو هغه دیوالونه چیرې دي دا بله موضوع کرامت تر معجزو کښته دی ډېر کم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا نور نبیان هغوی معجزې درلودې غټې وې کرامتونه کوچني دي او کرامتونه چې دي داسې خارق العاده دغه دي عادتونه دي چې هغه د انسان خپل په وس نه دي پوره دا د الله تعالی یې ورکړه ده چې ور یې کړې او دا داسې نه ده چې بره به دوامداره وي لکه هره ورځ دا دوامداره نه وي دا د دوی مکې شریف ته د ماښام لمونځ رسول دا خو دوامداره دی که دوامداره سو دا بیا کرامت نه دا دروغ دی مطلق دروغ دی دا یې بله خبره بل اصحاب کرام 4 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې بیا سفرونه کول او له یوه هېواد تر بل هېواده چې به دوی تله شاوخوا د 1 میاشتې تګ راتګ لار وه هغه مال ولې اصحاب کرام خپل استازي پر آس لېږله خطونه یې ورته لیکله مسؤلیت یې چاته ټاکوي هغوی یې اس ته ول چې هغو سیمو ته ولاړ سي خو اصحاب کرام تر ټولو ښه کرامتونه والا وه ځکه چې عالمان وایي چې دا ټوله ولیان سره ووایي د یوه اصحاب د یوه صحابي ځای ته نسي رسېدلی په تقوا په ایماندارۍ یعنې په ټوله ژوند او په ټوله باطني او په ظاهري خواصو او په ټولو عباداتو په کرامت کې ځان نسي رسولی نو هغوی دا کرامت ولې نه درلود چې په کرامت باندې لیک ولیږي په کرامت باندې هغوی خبر کړي په کرامت باندې دا ټول موضوعات سره حل و فصل کړي ولې په میاشتو خپل کسان لېږله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په مدینه منوره کې و داسې یو بیلګه موږ نه لرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزاتي شکل هر مازدیګر هر ماښام هره شپه هره ورځ په مکه مکرمه کې لیدل سوی او دلته د ده عبادت کړی داسې یو بیلګه موږ نه لرو په څه اخته یاست مسلمانانو یعنې ستاسې یو دغسې کس نعوذ بالله تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوړ دی دا څه دي له فکر څه کار واخلئ دا ټول دروغ دي دا دروغ دوی ولې وایي په دې خاطر یې وایي چې خپل لنګر یې فعال ساتلی خپل دربار یې فعال ساتلی دلته ستاسو پر پیسو باندې چړچي و میلې برابرې وي ستاسو په پیسو یې کاروبار ژوند کورنۍ کوټیانې هر څه برابر وي موټران هر څه یې برابر وي ستاسو په پیسو به یې دوی حجونه و عمرې وکړي په دا خاطر دروغ ته وایي دا د پیرانیانو موضوع زما پیری پوخ حج غواړي دغه په ویډیو کې چې دا کس ښکارېده د ګران هغه په نامه دی اجي ګران هغه زه 20 داسې ثبوته پر لرمه چې خلکو ناروغان ورستلي دي ده ورته ویلي دي چې تر څو تاسې تور پسه رانولئ تور غویی تور ګیلګۍ رانولئ زما پیرانیان زموږ پیرانیان د دې کس پیرانیان پوخ حج غواړي دا ټول دروغ دي دا غلا ده پوخ حج غواړي نن ماته یو چا میسج کړی چې څو ورځې مخکې 2 پسونه ورستلي وه ده ورته ویلي و چې دا داسې غټ پیری پر ناست دی پوخ حج غواړي غټ حج غواړي دا پیرانیان هر څه به کوي د هغوی جلا نړۍ ده
هغوی خپله په نړۍ کې هر څه لري، هغوی زما او ستا پسونو ته اړتیا نه لري. دا پوخ هډ دغه کسان غواړي. دا پخې کلمې، دا داسې سپینې کترې، دا دغه پیرانیان غواړي. دا ژوندي چې ستاسو مخ ته ناست دي دغه پیرانیان دا شیان درڅه غواړي. هغه پیرانیان خوراکیان دا شیان څه کوي؟ هغه دا شی نه غواړي. د هغوی خپله نړۍ، د هغوی هر څه لري. هغوی زما او ستا په نړۍ کې دغو شیانو ته، یعنې زما او ستا له سترګو څخه چې پناه دي، هغوی هر څه لري. دا زه او ته چې لر دي، د هغوی هېڅ اړتیا او ضرورت نه لري چې د دغسې کسانو څخه بیا پوخ هډ اوم هډ دا شیان غواړي. د خدای په لیاز لږ سر خلاص کړئ، دین ته مراجعه وکړئ. په دین کې څه شي لیکل سوي دي؟ قرآن کریم څه وایي؟ قرآن کریم زده کړئ. تاسو له قرآن څخه لرې سوي یاست، دغسې کسانو ته روان یاست. هغوی نو بس ژوند یې پر تاسې برابر دی. کوټیانې، موټران، ځمکې، باغونه، جایدادونه، هر څه یې ستاسو په پیسو رانیوله. نور راویښ شئ، قرآن زده کړئ. په قرآن کریم کې الله تعالی موږ تاسو ته څه شي ویلي دي؟ قرآن په اوو پوښونو کې مه پیچئ، قرآن باندې سترګې و تندی مه ایږدئ، تر دې پر ځای زده کړئ چې په قرآن کې څه شته راغلي دي. دا قرآن کریم چې دی، دا د تعویذونو کتاب نه دی، د څاښتونو کتاب نه دی. د دې نه دی چې ویې لیکئ، اوبو کې واچوئ، بیا یې وڅښئ، تېر یې کړئ. د دې نه دی. دا قانون دی د ژوند، د عباداتو، د معاملاتو. څه چې په دې ژوند کې موږ لرو قانون دی، الهي قانون دی، الهي لار ده، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شریعت دی، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت لار. هغه پکې ښه زده کړئ. تاسو خو د دعاو کتاب ورڅه جوړ کړی دی. دا دعا 50 پلا ووایه، کار به دې سم سي. دا تعویض پر د دکان پر تندي راوځړوه، دا کار به دې سم سي. دا تعویض دغه ملا چې تا ته تعویض درکوي چې وایي په دې کې به ته میلیونر سې، کاروبار به دې سم سي. دا ملا یې بیا ځان ته نه کوي، دغه پیر یې بیا ځان ته نه کوي، دغه خلیفه یې بیا ځان ته نه کوي چې خپله په دغه تعویض بیا د ده کاروبار سم سي. دی پر دغه تعویض تا څخه وایي پوخ غواړې که پوخ تعویض غواړې 10,000 افغانۍ دی، او که غواړې هغه نو په موږ اړه نه لري چې لګېږي که نه لګېږي. دلته لا تا پر دې باندې باید ته شکمن سې چې ښه نو په دې تعویض کې چې هم چې دوی د الله تعالی جل جلاله آیتونه لیکي، کلام لیکي، په دې کې هم اوم خام شته. لږ فکر خو وکړئ. دا تعویض پوخ دی، دا قیمت دی. دا تعویض چې دی دا اوم دی، د دې قیمت 500 افغانۍ دی. د دې څاښت قیمت 2000 افغانۍ دی. دا پوخ څاښت دی، دا څاښت لږ اوم دی، د دې 300 افغانۍ قیمت دی. د خدای په لیاس په دغه شیانو پوه شئ. زه یو ځل بیا وایم، ولی هغه څوک چې الله تعالی په قرآن کریم کې ویلی دی چې زما ولیان څنګه دي، زما ولیان له چا څخه نه بیریږي، هغه له چا څخه خار نه خوري، پر هغوی باندې درد و غم نه راځي. ولیان وپېژنئ، ولیان ډنګر دي، ولیان هیڅ حرام نه خوري. هغه چې یو شک و شبه د حرام وي هغه نه خوري. دا کسان چې تور پسره وله، سپین پسره وله، زما پیری هډ غواړي او دا په دې رغېږي، پر تا دا پیری ناست دی، دا دی، دا ټول غله دي، هیڅ استثنا نشته. دا نه یوازې دا چې په دې کې ولیان نشته، بلکې دا ټول غله دي، مردار خواره دي. د الله تعالی ولیان ډنګر به یې، له چا سره به کار نه لري، دوکه، درواغ، بېعزتي، غصب، غلا، دا شیان به نه کوي. له خلکو څخه به کنارې یو ځای ودی و الله تعالی جل جلاله به سره د الله تعالی په عبادت کې به مشغول وي، د هېچا سره به کار نه لري. دا زموږ داسې ولیان، دا چې دوی اوس وایي دا زموږ ولیان دي، پیران دي، د دې خو مغزیان داسې دي لکه دا بالښت، د هر یو مغزی دغونه یي. ځینې خو زه پېژنم چې اریانا سعید ورته عجزه ده. دا ولیان نه دي، دا غله دي. دغه غلو ستاسو په پیسو دغونه کناټي وکړه. ځینې کسان ماته لیکي وایي ته کرامت نه منې. زه کرامت منم. هغه کرامتونه چې ولیان یې لري هغه دا کرامتونه نه دي، دا خو درواغ دي. دا خو کرامت نسو. نه دغه ولیان دي، نه دغه پیران دي، نه دا ښه انسانان دي، نه دا ښه خلک دي، دا ښه نه دي. دا فریب کوي، دا چم کوي، دا دوکهبازان دي، دروغجنان دي، حرامخوره دي، غاصبین دي. دا ولیان نه دي، نه دا کرامت لري. داسې کسان ته باید سزا ورکړل سي چې ولې له ولس سره چم فریب کیږي، ولې درواغ ویل کیږي، ولې درواغ ورته وایاست، ولې خلک تېر باسئ، ولې دا ولس تېر باسئ، ولې د هغوی مریضان تاسو په شپو شپې انتظار کړي چې ډاکټر ته یې مه بیا زما دم و ناړه یې سموي. هغه چې کله د مرګ سره حملې سي وروسته به مجبور سي کلینیک ته یې روغتون ته ولاړ سي، هغه کار یې خلاص سي، وفات سي، مړ سي. دا خو یې تاسو وژنئ. دا مردار خواره دي دا کسان، دا ولیان نه دي.
هغه ولیان هغه کرامتونه چې الله تعالی په قرآن کې بیان کړي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان کړي هغه جلاد دي او دغه مرتد خواره جلاد دي دا مه پرېږدئ مننه